سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا الله رب الجلال نه امید دی چې تاسو ټول بخیر او عافیت لرئ. دوستانو، نن د یو داسې عمل سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. دې عمل کې الله رب الجلال دومره طاقت او دومره قوت ایښودی دی چې د دې په ذریعې سره به الله رب الجلال ستاسو ټول مشکلات حل کړي، ټول حاجتونه به الله رب الجلال پوره کړي. دا داسې عمل دی چې د دې په ذریعې سره الله رب الجلال د ډېرو رونو خویندو مرادونه او حاجتونه پوره کړي دي. عمل به تاسو په دې طریقې سره کوئ. د 2 رکعاتو نفلو نیت به وتړئ. د ثنا نه بعد به اعوذ بالله و بسم الله ووایئ، سورې فاتحه به ووایئ، او د سورې فاتحې نه بعد به قل یا ایها الکافرون دا صورت په 10 پیرې ووایئ. هغې نه بعد به رکوع او سجده وکړئ. کله چې تاسو 2 رکعات د پاسې د سورې فاتحې نه به شروع وکړئ. د سورې فاتحې نه بعد به 10 پیرې قل هو الله احد دا صورت ووایئ. رکوع او سجده به وکړئ. د هغې نه بعد به سلام وګرځوئ، 2 رکعاته به پوره شي. د سلام نه بعد به بیا سجدې له لاړ شئ او په سجده کې به 10 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. د درود شریف نه بعد به 10 پیرې دا ووایئ، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دین بعد به 10 پیرې ووایئ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دین بعد به 10 پیرې ووایئ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دین بعد به 10 پیرې ووایئ، یا غیاث المستعیثین اعثنی، یا غیاث المستعیثین اعثنی. دام 10 پیرې ووایئ. بیا به په سجده کې د خپل حاجت لپاره دعا وکړئ. ان شاء الله العزیز الله رب الجلال به د یو پیر عمل کولو سره تمام حاجتونه، تمام مرادونه پوره کړي او تمام مشکلات به الله رب الجلال حل کړي. دوستانو، که چېرته ستاسو زموږ د ویډیو خوښه شوي وي نو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ دا نشان ووهئ چې آینده تاسو ته زموږ ویډیوګانې پر وخت ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.